ورونو زموږ سره کومک کوي لپاره د غریبانو د لاچارو او دغه رقم اړمنو خلکو امانتا دا هر څه چې ورور ته موږ ته راستوي دا دغه حق دی. اوس نو که په دغه لپاره ماته پیسې راسي زه یې وخورم یا زه د بل غریبه پرې نه ورسوم نو خدای پاک خو زما څوم پوښتنه کوي حالانکې د الله پاک په کور کې په مسجد کې هم ناست یم وروره نو موږ به د هغو پر دا شی ورسوو. اوس تېر ورځ یو طالب په اړه چې ما پوسټ کړی و هغه طالب ماته ویله چې وروره د خدای لپاره یې څه کومک وس راسره وکړه زما کور په چمن کې دی زه د چمن اوسېدونکی یم په کراچۍ کې مدرسه وایم که چیرې زه اوس زما کورنۍ ته ټلیفون وکړم چې پیسې راواستوي پر هغه ته 2 میاشتې پاتې نو هغه کورنۍ ما د مدرسې څخه رابایي ځکه په چمن کې غربت دی په چمن کې دروازه بنده ده دلته غریبي ده نو زه دا نشم کولی که چېرته زما سره کومک وکړي. ما بیا لیکنه پر فیسبوک شیر کړل خلک ډېر چوپنانه شو که چې خامخا دا طالب نمبره که خامخا دا طالب نمبره که مګر هغه طالب هم شه دا ویډیو ویني هغو ما ته پوسټ را ډیلیټ کړه زما نوم لا مه یادوه هغو ما ته غټ قسم راکړه چې زما نوم به لا نه یادوي نمبر خو چیرې ته شی نمبر به چاته نه ورکوي نو موږ څوک خلک خامخا خوا بیا راسه بدي وایي رقم فکرونه بیا وایي وروره چې هر رپیت یې موږ ته راستوئ موږ دا دګره دغه حقونه دي. اوس دا د قرآن شریف تفسیر دی یو مولوي صاحب ولو محسن ټلیفون راسره وکړئ ولو په وړو قدرت نه لرو څه نه لرو دلته غریبي ده مګر دغه یو کتابونه دي که چېرې دا موږ ته وکړي دا د قرآن شریف تفسیر دی دا تاسو ته کیدای شي دا ټوله د قرآن شریف ترجمه په دغه 8 کتابو کې ده دا د یوې قرآن شریف ترجمه په دغه 8 کتابونو کې ده نو لکه دغه کتابو کومک مرسته راسره وکړي نو بیا د دغه کتابو لپاره بیا موږ جلا پوسټ کوو د دغه لپاره بیا خلک د دغه پس د مولوي صاحب نمبر بیا نشروو دوی به ضرورت دغه کتابو ته چې دا په هر څو زره روپۍ دي دغه کتابو ته ګوي مګر خلک دلته نور تر دې بالا پیسې به وراستی سیس موږ خواست کوو چې ورور زموږ سره رابطه نیسئ زموږ سره کومک مرسته کوئ موږ به د کوم څوک اړمن دي که د وړو د غوړیو د بریو د دا سامان یې پکار انشاءالله در خپله وسه به هغه ورړو که چیرې نور دا رقم لکه اوس دغه یو شی راسي موږ ته د مدرسې لپاره کتابونه وي یا یو بل حافظ یا یو بل یې د خیر کار یې هغو له به دغه شی موږ وړو دا تاسو ته کتای شي دا مدرسه ده دوی ما ته ویل که چیرې مدرسه نه کې راولي بیا موږ هغه نه کې راولو خوند هم نه راکوي دا مدرسه کې دغه کتابونه د دې زه یې ږدم زموږ چې کوم فنډ ولو کوم پیسې اکاونټ کې چې کوم پیسې پرتې دي د غریبانو لپاره د هغه پیسو څخه ما څو په زرونو څه زریان ول هغه مې راوباسه دا کتابونه مې پرانیول دا زه په دا مدرسه کې ږدم چې هر طالب په دغه کې سبق وایي د قرآن شریف ترجمه دی په دغه کې وایي نو دغه کوم چا چې موږ سره کومک کړي ډایرکټ د هغو ته دغه ثوابونه یې هغو کسانو ته روان دي کومک و مرسته د چمن پر غریبو ولس سره کومک وکړي مرسته وکړي په ډېر سخت حالات کې دي دغه که څوک وایي که نه دي د چمن خلک په دا حالات کې نه دي د خدای لپاره هغه زموږ سره په مسنجر رابطه وکړي موږ به د هغو نمبر د یوې ورځې لپاره د یوې غنټې لپاره د یوې غنټې نه د 10 منټو لپاره به هغه نمبر به موږ شیر کړو چې دغه نفر سره دې رابطه ونیسي دغه چمن غریبان د خپل حال د دغه نفر سره شریک کړي چې به پر تا باندې څه حال جوړېږي نو ورونو که هر څوک د چمن د غریب ولس سره کومک و مرسته کوي زموږ سره دیال وکړي انشاءالله هم به تر غریبانو پر شی رسو هم به تر دغه رقم اړمنو خلکو پورې به ستاسو امانت رسو دغه دی اوس کوم پیسې چې موږ ته راغلي وي زموږ په اکاونټ کې پرتې وي دغه د قرآن شریف تفسیر چې یو د یوې قرآن شریف دغه 8 کتابه ترجمه ده دا مې واخیستله دا مې راوړه په دا مدرسه کې ږدو دلته چې هر طالب هر زده کوونکی دلته د قرآن شریف ترجمه وایي د خپل د دې څه ګټه اخلي هغه به انشاءالله تعالی د هر چا چې موږ سره کومک کړی د هغو په هغه دنیا کې هغو ته دا په شا ورځي انشاءالله ډېره مننه الله پاک دې اجر درکړي کور